سلامونه مینا او نیکی پیرزوینې د شاهین داستان درنو مینوالو ښه راغلاست او ستړي مشي درڅه وایم تمه او هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. یو ځل بیا درڅه محمد رسول نظري د شاهین داستان په خپرونه کې در حاضر یم. قدرمنو دوستانو د دې داستان وروستۍ درې برخې پاتې دي. تاسې له دې وړاندې را سره د شاهین داستان 26مه برخه اورېدلې وه. هلته مو واورېدل چې ابو داود زهر خوړلي و او خپلې خبرې په لیک کې لیکلې وې. د ابو داود له مرګه وروسته بدر او بشیر ډاډه شول چې ربیه او انجیلا په ستونزه کې ده. پوره یوه میاشت وروسته انجیلا او ربیه د لرګیو په انبار ودرول شوې وې، مګر د بدر له کامیابه پلان سره سم هغوی وژغورل شول او د هغوی پر ځای د لوشه والي او پاپ وسوځول شول. وړاندې په داستان کې نور څه پېښېدونکي دي. راځئ د هر څه سره نن خپرونه کې واورئ. بدر بن مغیره د غرنۍ کلا په یوه کوټه کې په ناقرارۍ قدم وه. په څېره کې د پریشانۍ، مایوسۍ او خفګان علامې. ربیه کوټې ته ورننوته. بدر په ژورو چورتونو کې ډوب او چې تر لږ ځنډه دې ته پام نه شو، ربیه یو قدم نور هم ور وړاندې شوه. ویې ویل تاسو زه رابللی وم. بدر ټکان وخوړ. هغې ته یې وکتل. ویې ویل هو ربیه، ما تا ته ضروري خبره کوله، کښېنه. ربیه په کرسۍ کښېناسته. ویې ویل ته ډېر پریشانه ښکارې. تر لږ ځنډه چوپتیا وروسته بدر ځواب ورکړ. ربیه ما ستا په باب فکر کوم. د نصرانیانو خلاف جنگ اوس پرېکنده پړاو ته رسېدلی. زه داسې احساسوم چې نور ستا اوسېدل دلته سم نه دي. ربیه ناڅاپه جګه شو، غوښتلې چې څه ووایي، خو غږ یې په ستونو کې خپ شو. هغه سر تر پایه وزره شو او بدر ته یې وکتل. ربیه کښېنه، ما لا تر اوسه خپله خبره نه ده خلاصه کړې. ربیه کښېناستله. بدر له لږ سوچ وروسته وویل څه خبره یې چې د فردیناند د اوږدې کلابندۍ په سبب د غرناطوي وضع اندېښمنه ده. د سیران ویدا له لارې چې لږ او ډېر سامان او غذایي شیان زموږ په هڅو هلته ورلېږل کېږي، د لکونو تنو ضروریات نشي پوره کولی. خلک له لوږې نه بېتابه شوي دي. اوس یخني را روانه ده. موسی له ما سره فیصله کړې وه چې دی به د غرناطوي د پوځ سره د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیټه حمله کوي او په هغه نیټه ما له شانه د ټول قوت سره پر دښمن د حملې واده کړې وه. موږ پر خپل بري ډاډه وو، خو نن ماته د موسی لیک را رسېدلی. هغه لیکلي چې د ابو عبدالله وزیر له فردیناند سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د امیرانو لویه ډله د سولې طرفدار دي او د غدارانو د هڅو په نتیجه کې اوس په ولس کې هم داسې خلک پیدا شوي دي چې د سولې لپاره ناکراره دي. څرنګه چې د دې خبرې ویره وه چې ابو عبدالله او د هغه ملګري به د حملې په ورځ غداري وکړي او نیت به یې بدل شي. ابو موسی دا حمله وځنډوله. هغه لیکلي چې د حملې لپاره بله کومه ورځ وټاکي او بیا به ماته خبر راکړي. موسی له هغو انسانانو نه دی چې مایوس شي، خو ما چې لیک ولوست دا راته څرګنده شوه چې د غرناطوي حالات ډېر خراب. ربیه ته پوهېږي چې که خدای مکړه غرناطوه زموږ له لاسه ووتله نو د قسولې سیلاب به په موږ راشي. ځکه خو ما پرېکړه کړې ده چې د داسې وخت له راتلو نه مخکې تاسو مراکش ته استوم. پاچا زما د پلار دوست دی. د بشیر او منصور د کورنۍ ډېر خلک هلته دي. هلته به تاسو ته هېڅ تکلیف نه وي. بدر اوس د ربیې پر ځای له کړکۍ نه بهر ته کتل. د ربیې زړه ولوېد. تر لږ ځنډه چوپه ناسته وه. بالاخره یې په ژړغونې لهجه وویل نو تا مراکش ته زموږ د استولو پرېکړه کړې ده؟ بدر وویل نه ته په ما بدګماني مه کوه. ما له تا سره پر دې موضوع مشوره کول غوښتل او زما امید دی چې ته به زما مشوره ومنې. د ربیې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ویې ویل مشوره؟ ته ولې داسې نه وایې چې ربیې ته بې زړه یې؟ ته د یوه شاهین سره د الوتو ځواک نه لري. ځکه خو زما دا حکم دی چې له دې ځایه ولاړه شه او موږ تا ته اړتیا نه لرو. بدر وویل زما په دنیا کې د ازغیو پرته هیڅ نشته او خالق ته په ازغیو کې د مزل لپاره نه یې پیدا کړی. ربیې ځواب ورکړ خدای زه د اور په انبار کې غورځولی وم او ما د سوځېدو پر ځای د ازغیو د مزله هیله وکړه. ستا د لارې ازغي ماته تر ګلانو زیات را نږدې دي. ستا سره په ملګرتیا کې به زما پښې ونه لړزي او ته دا سوچ ولې نه کوې چې ستا په څېر زه هم د یو ارمان په خاطر ژوندی. خدای زما د ژوند لاره په هغه لاره برابره کړې ده چې ته پرې روان یې. تا واده کړې وه چې د غرناطوي د کلابندۍ د لرې کېدو نه وروسته به خو ربیې له دې وړاندې څه ونه شول ویل. مخ په دواړو لاسونو پټ کړ او په سلګو شو. بدر تر اغېزې لاندې راغی. ویې ویل ربیې په ما بدګماني مه کوه. ستا د ژوند ملګرتیا زما لپاره ویاړ دی. زما لپاره ته هغه شنه او سمسوره ونه یې چې ستومانه مسافر ترې لاندې دمه کوي.
هغه ورځ چې ما له تا سره د واده غوښتنه وکړه ما داسې ګڼله چې د غرناطوۍ له جګړې نه تر فراغت وروسته به ستا سره ژوند زما د تیرو ستونزو او سختیو یو لوی انعام خو اوس زه پوهېږم چې زما په بیدیا کې پر یوه سیلۍ پسې بله سیلۍ ده ما چې خپله کښتۍ په کوم سمندر کې غورځولې ده د هغې څنډې ورځ په ورځ لرې کېږي زما په مخ کې له یوه ګرداب نه وروسته بل ګرداب ربیې ستا ښه په دې کې ده چې مراکش ته ولاړه شي زه د یوې مهمې پرېکړې نه وړاندې ستا د راتلونکي په باب ډاډ غواړم کېدای شي زما اس یوه ورځ تش راشي او ته داسې احساس کړه چې په دې دره کې ستا یو پیژندوی هم نشته ربیه جګه شوه ودرېده ویې ویل که ستا دا حکم وي نو زه ترې سرغړاوی نشم کولی که دا ستا امر نه وي نو ما ته د خپل برخلیک د پرېکړې اجازه راکړه بدر وویل ما خپله خبره پای ته نه ده رسولې زه تا پر دې پوهول غواړم چې که د غرناطوۍ خلکو وسله کېښوده نو دا دره به هم د اور او وینو له توپان نه خوندي پاتې نه شي او پر موږ ټولو داسې دوران هم راتلی شي چې د عزت له مرګه پرته بله لار ونه لرو ربیې وویل نو آیا د عزت په مرګ کې زه له تا سره ملګرتیا نشم کولی بدر بن مغیره وویل ربیې زه ستا په باب بدګمانه نه یم ما ته د لرګیو په انبار مسکۍ لیدلې خو زه دا حق نه لرم چې د ژوند د څو شیبو د خوښۍ په خاطر تا د خپل ژوند د خطرناکو لارو ملګري کړم زما په ملګرۍ کې ستا لپاره له مصیبتونو پرته هیڅ څه نشته ربیې زه هره ورځ د مرګ دروازه ورټکوم او زما په ژوند کې یوازې نن شته سبا نشته ربیې وویل بدره خدای شاهد دی چې زه ستا د ملګرۍ څو شیبې له زرو کلونو ژوند سره نه برابروم که ژوند بې هدفه شي نو اوږدېدل یې څه ګټه لري ته وایې چې زه له توپان راتلو نه د مخه تا پر کوم ساحل پرېښودل غواړم خو د ژوند پای له مرګ پرته بل څه نه وي نو زه په ساحل کې ناسته د څپو د شمیرلو پر ځای له تا سره په ګردابونو ملګرتیا غواړم که ستا سره زما خیال وي نو باور وکړه چې ماته د دې ځمکې پر ځای تل د خپلو خیالونو پر اسمان لیدلی زه خپله کمزوري او بېوسي احساسوم تا په کومه پخوانۍ پرېکړه عملي کولو نه مجبوروم زه چې ستا د ژوند ملګري شم خو ته ما د خپل ژوند له ملګرتیا نه مه محروموه زه په ډګر د غیشي ویشتلو او تورو وهلو جوهر نشم ښودلی خو د زخمیانو پټۍ تړلی شم ما مراکش ته ما استوه ما له مرګه وړاندې د ژوند په پرېښودلو مه مجبوروه بدر بن مغیره تر لږ ځنډه د وفا او ایثار دغې مجسمې ته کتل ناڅاپه یې په تروشو شونډو مسکا وغوړېده خو مخ یې واړه سر یې زوړند شو او ورو ورو یې په کوټه کې قدم ووهه له دوه درې ځلې چکر لګولو وروسته ربیې ته نږدې ودرېد ربیې د هغه په څېره د خپل نصیب پرېکړه لیدله د هغې زړه په درزا و بدر وویل ربیې ما غوښتل ته دې پر پرېکړه یو ځل بیا له سره غور وکړې دا زما مسؤلیت و او که له دې وروسته هم تا د بخملو پر ځای د ژوند له سختو کاڼو او ازغیو ډکه لاره له ما سره د ملګرتیا پرېکړه کړې وي نو زه ستا احسان منم که ته له دې ترخه حقیقت نه سترګې پټولو ته تیاره یې چې زما ژوند څو کاله څو میاشتې او یا څو ورځې ده نو زه هم دا نن له تا سره واده ته تیار ځواب راکړه ربي آیا ته د دې لپاره تیاره یې د ربیې په مخ د حیا سرخي وغوړېده سر یې ښکته واچوه ژبه یې ګونګه وه خو د زړه درزا یې د بدر ځواب ورکوه لږ ځنډ وروسته بدر وویل ربیې ما له تا سره د واده غوښتنه کړې ځواب راکړه ربیې سر پورته کړ هغه ته یې وکتل الفاظ یې تر ریږدېدونکو شونډو پورې راغلل بیا ودرېد د احسان او خوښۍ جذباتو د شرم او حیا نه په ډکو سترګو تکیه وکړه بدر د هغې په سترګو کې د اوښکو هغه څاڅکي لیدل چې د الفاظو یوه دنیا یې خوندي کړې په حیرانۍ یې وویل ربیې که ما ستا زړه ځورولی وي نو بښنې غوښتلو ته تیار یم ربیې ته ژاړې ربیې زر خپلې اوښکې پاکې کړې هغه ته یې په وزر ته په ورڅه کتو وکتل ویې ویل د دې اوښکو په خاطر زما وزر ومنه زما دا تمه نه وه چې زموږ خبرې به له هغې مقدمې نه وروسته په داسې خبرو پای ته رسېږي دا اوښکې د یوې بېوسه تورسرې د شکرانۍ څرګندول بدر وویل نو ته نن له ما سره په واده څه اعتراض نه لرې ربیه جدي شوه ویې ویل ته ټوکې کوې بدر وویل نه زه ټوکې نه کوم نن که څه پیښه ونه شوه نو د لمر وروستۍ وړانګې به بدر بن مغیره او ربیه بنت ابو داود د میړه او ښځې په حیث ګوري ربیې وویل مګر نن دا بیړه ولې بدر ځواب ورکړ اوکې که ستا اعتراض نه وي ربیې بدر ته وکتل او د څه ویلو نه پرته یې بهر ته منډه واخیستله او ووته
د ربیې پښې لړزېدې، د زړه له درزا سره کله ګړندۍ تله کله به کراره شوه او چغې وهلې، انجیلا چېرته یې؟ بیا خپلې کوټې ته ننوته. انجیلا د کړکۍ تر څنګ ولاړه وه، بهر ته یې کتل. هغې مخ راواړوه، ربیې ته یې وکتل. دې په خپل ګمان ډېر لوی خبر ورته راوړی، خو چې د انجیلا په سترګو کې اوښکې ولیدې ویې ویل انجیلا څه خبره ده؟ ولې ژاړې؟ انجیلا په ژړغوني غږ وویل ته نه یې خبره؟ ربیې په ډېره پریشانۍ هغه ته وکتل. انجیلا خپلې اوښکې پاکې کړې، بیا ربیې ته وکتل او ویې پوښتل موږ به کله روانېږو؟ ربیې ورته وویل چېرته؟ انجیلا وویل ربیې له مانه د کومې خبرې پټولو ضرورت نشته، هغه ما ته هر څه ویلي دي. ربیې ورزیاته کړه چا؟ بشیر بن حسن؟ انجیلا وویل هو، هغه اوس راغلی و. ربیې ورغبرګه کړه هغه به درته ویلي وي چې موږ به مراکش ته ځو؟ انجیلا وویل هو. ربیې ورغبرګه کړه مګر موږ مراکش ته نه ځو. انجیلا زما په خبرو باور وکړه، موږ به همدلته اوسو. انجیلا وویل ربیې اوس ځان ته دوکه ورکول هیڅ ګټه نه لري، زموږ همدا په برخه و. ربیې ورغبرګه کړه تا بشیر ته څه ځواب ورکړ؟ انجیلا وویل ما هغه ته څه ځواب ورکوی شو، هغه راغی دا یې راته وویل چې ته به د ربیې سره مراکش ته ځې او بیرته ولاړ. هغه ډېر غمجن و. ربیې دا د هغه د زړه خبره نه وه، پخوا له دې چې زه هغه ته څه ځواب ورکړم هغه له کوټې نه ووت. زما له هغه نه څه ګیله نشته، زما او د هغه ترمنځ هیڅ واده نه به شوي، خو ستا سرحدي شاهین خو د واده پیغام درکړی و. هغه به تا ته هغه مجبوري ذکر کړې وي چې زموږ مراکش ته په استولو یې مجبور کړی. زما ویره ده چې د غرناطوي حالات خراب. ربیې وویل که ما له هغه سره په خوب کې خبرې نه وي کړي نو نن به تر لمر لوېدو پورې ستا خور د هغه د ژوند ملګري شي. انجیلا زما په خبرو یقین وکړه، موږ مراکش ته نه ځو، دا پرېکړه بدله شوه. انجیلا بې اختیاره ور وړاندې شوه او ربیې ته یې غېږ ورکړه، په سلګو شوه او ویې ویل ربیې ما ته دوکه مه راکوه، د خدای لپاره رښتیا راته ووایه. ربیې وویل زه دروغ نه وایم، انجیلا زما په خبرو باور وکړه، که نه زه ټولې خبرې درته وکم. انجیلا په کرسۍ کېناسته، ربیه دې ته نږدې په بلې کرسۍ کېناسته او بدر بن مغیره سره د خپلو خبرو داستان پیل کړ. د کلا په بل کونج کې په یوه لویه کوټه کې بشیر بن حسن او نور طبیبان د مریضانو په علاج او سمبلولو بوخت وو. بدر هغې کوټې ته ورننوت. بشیر بن حسن د یو ټپي پر زخم پټۍ تړله، د خپل یو ملګري اشاره یې ولیده. بشیر شاته وکتل او پټۍ ته یې وروستی غوټه واچوله او جګ شو. بشیر وویل ته به دلته څومره وځنډېږې؟ بشیر وویل زما کار نږدې پای ته رسېدلی. بدر ورغبرګه کړه له تا سره یو ضروري خبره کوم. بشیر وویل که دې بیړه نه وي یوازې یو ناروغ پاتې دی، هغه له ما نه پرته څوک نږدې نه ورپرېږدي. بدر وویل نه زما بیړه نه ده، ته چې وزګار شوې نیغ زما کوټې ته راشه. لږ ځنډ وروسته بشیر د بدر کوټې ته ورننوت او ویې ویل ته لږ خفه غوندې ښکارې، له غرناطویې نه کوم نوی احوال راغلی؟ بدر وویل نه زه د ربیې و انجیلا په باب در سره غږېږم. بشیر ورغبرګه کړه انجیلا ته ما ویلي دي، تا ته د دې څه خبر راغلی چې د مراکش کومه بیړۍ به دلته کله را رسېږي او لنګر باچوي؟ بدر وویل تر اوسه د دې څه خبر نه دی راغلی، په یو دوه ورځو کې به خبر راشي او غالبا به د المیریا په شمال کې په هغه مقام لنګر واچوي چې 13 میاشتې اچولی و. بشیر وویل نو ربیه و انجیلا باید زر تر زره ساحل ته ورسول شي. بدر وویل په همدې مسله زه له تا سره خبرې کوم. بشیر وویل زما په ګمان خو دا پرېکړه شوې وه. بدر بن مغیره له لږ سوچ وروسته وویل بشیره په دې اړه مې له ربیې سره تر خبرو وروسته خپله پرېکړه بدله کړه. د بشیر مړاوې څېره ناڅاپه تازه شوه. ویې ویل زما خوب رښتیا شو. بدر وویل او د دې خوب د وروستۍ برخې تعبیر که واورې نو حیران به شي. بشیر په مسکا وویل ما ته د وروستۍ برخې تعبیر هم معلوم دی. بدر وویل ښه ده ووایه. بشیر وویل ته له ربیې سره واده کوې؟ بدر وویل نو څه وخت؟ بشیر ورغبرګه کړه همدا نن. بدر وویل مګر دا خبرې تا ته څه ډول معلومې شوې؟ تا ته به انجیلا ویلې وي او هغې به له ربیې نه اورېدلې وي. بشیر وویل نه بدره ستا څېره ما ته د یوه کتاب په څېر ده، ته د پریشانۍ په حالت کې ما ته راغلی، نو زه وپوهېدم چې تا خپله پرېکړه بدله کړې او تا چې وویل د غرناطوي په باب کوم نوی خبر مې د پریشانۍ سبب نه دی، نو زما ګمان نور هم په یقین بدل شو.
له دې نه پرته که کومه بله سیاسي او یا پوځي خبره وی نو تا به زما پر ځای د منصور لټون کوه او یا به د شورا راغوښته. له دې وروسته چې تا وویل چې ربیه به هم دلته اوسي نو وپوهېدم چې زموږ شاهین اوس په خپله ځاله کې یوازې اوسېدل نه غواړي. بدر وویل تا ته د دې څه پته ولګېده چې زه هم دا نن واده کوم؟ ستا په څېره دا لیکل شوي چې تا مهمه پرېکړه کړې او ستا مهمې پرېکړې زر تر زره نافظي. بدر وویل ستا مطلب دا دی چې زه عجول یم؟ بشیر وویل نه زه د یو سپایي د غوره صفت یادونه او ستاینه کوم. عام مرغه چې څومره ځنډ وروسته الوځي شاهین هومره ګړندۍ خپله دوره کړې وي او بیرته راستون شوی وي. تا چې کله دا پرېکړه وکړه چې ربیه به دلته پاتې کېږي نو د واده سبا ته ځنډولو سوال نه پیدا کړي. بدر وویل ښه فرض کړه چې زه هم دا نن واده کوم. بشیر وخندل وویل ما ته د فرض کولو ضرورت نشته، زه پوهېږم. بدر وویل ښه زه د اندلس له ارسطو نه پوښتنه کوم چې د ده اراده څه ده؟ بشیر وویل پر ما له یوې نجلۍ نه د معذرت څخه او د یوې غلطې پرېکړې د بیرته اخیستلو مسؤلیت دی او دا ډېر غوره مسؤلیت نه دی. په دې معامله کې د ارسطو عقل چندان کار نه کوي. بدر جدي شو وویل بشیره زه غواړم ستا واده هم نن ترسره شي. بشیر ځواب ورکړ بدره تا ته د دې ویلو ضرورت نشته، له هغې نه بېلتون زما لپاره ډېر ګران و. زه ستا ډېر احسانمن یم چې د دوی د مراکش ته د استولو پرېکړه دې بدله کړه. که هغه تللی وای نو زما د ظاهري خوښۍ سره به دې دا احساس کړی وی چې ستا ملګري د ژوند د سرمایې ډېر څه له لاسه ورکړي. زما د تشو کړسندو خنداګانو سره به دې دا حس کړي وی چې زه کومه خبره درنه پټوم. بدر وویل بشیره که ما ته معلومه وی چې د انجیلا په څېر ته هم له هغه سره مینه لري نو ما به د هغې مراکش ته لیږلو خبره نه وه یاده کړې. ما چې سهار وویل چې اوس د دوی مراکش ته لیږل غوره دي ستا له څېرې نه داسې ښکارېده چې زما په پرېکړه یو ذره عمره هم نه یې پرېښان. بشیر ځواب ورکړ هغه وخت زما په وړاندې خپله مسله نه وه. ما هغه مجبورۍ لیدې چې بدر بن مغیره غوندې غازي د خپلو ډېرو ګرانو هیلو په پرېښودو مجبور کړی و. ما دا لیدل چې هغه مجاهد چې توره یو ولس ته پناه ورکوي هغه نجلۍ رخصتوي چې د ژوند ملګرې کېدونکې وه. ته زما په مخ کې د یوه کمر په څېر ولاړ وې، ستا د عظمت روب پر ما پرېوتلی و. تا د قوم د زنځیرونو د شلولو لپاره د ژوند له ټولو خوږو سره اړیکې شلولې. نو ستا یو ملګري به دا څه وړ ویلی شوی چې زه د مینې زرینو تارونو د چا له لمن سره تړلی. زه پر ربیه هم خفه وم خو پر دې پوهېدم چې هغه په مراکش کې تر ژوندي پاتې کېدو له تا سره په مرګ خوښه ده. بدر وویل بشیره دا زما د ژوند لومړنۍ پرېکړه وه چې په بدلولو یې مجبور شو. ما د ربیې زړه ماتول ښه ونه بلل. ما د راتلونکو ټولو خطرونو نه خبره کړې ده. هغې د ساحل پر ځای له ما سره ګرداب غوره کړ. اوس خدای ښه پوهېږي چې دا صحیح پرېکړه ده که غلط. د ځان په باب ډاډ درکوم چې په عزم کې مې بدلون نه راځي. د دښمن لپاره به مې د تورې په تېروالي کې کوم فرق رانه شي. زه ویرېږم چې د ربیې په باب د فیصلې په بدلېدو مې ملنډې وهي. خو زه ستا احسان منم. ته اوس انجیلا ته ورشه، هغې ته تسلي ورکړه. ماښام مهال د شاهین په دره کې له یوه سره تر بله سره نغارې غږېدلې او د بدر او ربیې او انجیلا او بشیر ودونه شوي وو. د غرناطوی د کلابندۍ 9مه میاشت وه. د ښار حالت ډېر خراب و. خلک له لوږې نه په تنګ شوي وو. د غرناطوی مشران په یوه کوټه کې راټول شوي وو. د غرناطوی زمری موسی بن ابي غسان په قهرجن نظر ابو عبدالله او د هغه ملګرو ته کتل. د فردیناند له لورې راغلی د سولې الچي کوټې ته راننوت. هغه د تخت مخې ته په تعظیم شو او بیا څو ګامه شاته ولاړ. په ادب ودرېد. په ښی لاس کې د فردیناند لیک و. ابو عبدالله او د مجلس نور خلک چې ځان ته متوجه ولیدل لیک یې پرانیست او په لوستلو یې پیل وکړ. اعلی نسبه ټولواک ستر فردیناند یو ځل بیا ابو عبدالله ته مشوره ورکوي چې د دې بې ګټې جګړې په اوږدولو دې د خپل رویت ستونزې نه زیاتوي. د غرناطوی پاچا به تر اوسه پورې پر دې ډاډه شوی وي چې تر څو غرناطو ونه نیسي د قسولې پوځ به بیرته ستون نشي. د دې هم څه امکان نشته چې د افریقا په خپل منځي جګړو کې مصروف پاچاهان دي غرناطوی ته د مرستې لپاره پوځونه راواستوي. د لوی فردیناند یقین دی چې د غرناطوی او شاوخوا غرنیو قبایلو د ایل کولو لپاره پوره ځواک لري. پر دې سربیره پاچا او ملکه ابو عبدالله او رویت ته د سولې لاس ورغځوي. که ابو عبدالله د خپل رویت بدحالي نه غواړي نو زر تر زره د وسله کېږدي او د سولې د شرطونو د توافق لپاره د خپل استازی راواستوي.
ټولواک فردیناند دا ډاډ درکوي چې چلند به ډېر سخاوتمندانه وي. که داسې نه وي نو د غرناطیو د بربادۍ مسؤلیت به د ابو عبدالله پر غاړه. د دربار خلکو په چوپه خوله ابو عبدالله، ابو القاسم او موسی ته کتل. ایلچي لیک بیرته ونغښت او ابو عبدالله ته یې ور وړاندې کړ. ابو عبدالله خپل ښي او کیڼ لوري وزیر او د پوځونو اعلی قمندان ته وکتل. ابو القاسم عبدالملک ایلچي ته وکتل، وی ویل تر سبا پورې به موږ ځواب درکړو. ایلچي پاچا ته خم شو. له سلام وروسته له کوټې نه ووت. په دروازه کې 2 ساتونکي ورسره شول او شاهي میلمستون ته یې بو. ابو عبدالله لیک یو ځل بیا پرانست او له یو نظر لیدو وروسته یې موسی ته وکتل. په غمجنه لهجه یې ورته وویل موسی ستا سره یې ده. موسی جګ شو. یوه شیبه یې چوپ د مجلس حاضرینو ته وکتل او بیا یې وویل موږ ته داسې ویل شوي و چې د فردیناند ایلچي د سولې پیغام راوړی او راځي، خو د سولې لپاره چې لومړی شرط دوی راستولی دی دا دی چې موږ وسله کېږدو. زما په ګمان خو د وسلې له ایښودو وروسته د نورو شرطونو توافق ته هېڅ ضرورت نشته. د دې لیک مفهوم دا دی چې لومړی موږ باید د فردیناند زور ته ګونډه ووهو او بیا د ده په رحم او کرم بروسه وکړو. ابو القاسم عبدالملک موږ ته ویل چې فردیناند له موږ سره یو باعزته توافق ته تیار دی، ځکه خو باید په خلاص ډګر کې له جګړې نه ډډه وکړو. تاسو زما خبره وانه اورېده. تاسو په ځان غولولو روږدي یاست او دا د نن یې په خپله نتیجه وینئ. محترم پاچا، لوی وزیر صاحب او د ولس مشرانو، زما رایه تاسو ته معلومه ده. تورې تل د قلمونو پرېکړه نه دي ماتې کړي. فردیناند ګمان کوي چې د غرناطیو مړی په قبر کې ایښودل شوی او اوس یوازې پرې د خاورو اړولو کار پاتې. د هغه استازي تاسو ته دا پیغام راوړی چې که تاسو په لحد کې پرېوتلو ته چمتو یاست نو ستاسو هدیره به ستاسو د خوښې سره سمه جوړه شي. تاسو که خپله د خپلې مرۍ خفه کولو ته چمتو شوئ نو د مړي سپکاوی به مو نه کیږي. محترم پاچا، که ته له مانه د فردیناند د لیک ځواب غواړې نو د غرناطیو د ولس لخوا هغه ته یوه توره واستوه. عزتمند تړونونه په قلم نه په توره لیکل کیږي. موسی کېناست او تر لږ ځنډه په مجلس چوپتیا خوره شوه. ابو عبدالله خپل وزیر ته وکتل او وی ویل ابو القاسم ته څه وایې؟ ابو القاسم جګ شو او خبرې پیل کړې. لوی پاچا، زه د موسی بن ابي غسان مخالف نه یم. زه د ده د احساساتو درناوی کوم، خو که دی زما په نیکنیتۍ بدګمانه وي زه هم دا اوس استعفا ته تیار یم. زما ګناه دا ده چې له ښار نه بهر په خلاص میدان کې مې د جګړې مخالفت کړی، خو موسی بن ابي غسان پوهیږي چې ما دا د بېزړهتوب په وجه نه دی کړی. ما یوازې دا نظر ورکړ چې که د جګړې پریکړه زموږ په حق کې نه وه نو موږ به له ډېر دردناک برخلیک سره مخ شو. د پوځ چې کوم حالت دی تر ما موسی ته ښه معلوم دی. د ولس حالت هم له هیڅ چا نه پټ نه دی. موسی به ښایي دا تور په ما نه لګوي چې هغه ورځ د الحمرا په دروازه کې چې خلکو د سولې په پلوۍ مظاهره کړې وه زما سازش و او له هغه وروسته چې کوم مشرانو او د پوځ قمندانانو په خلاص ډګر کې د جګړې مخالفت وکړ هغه ما ورښودلی و. او نن چې د فردیناند د ایلچي په راتګ په ښار کې خلک خوښي لمانځي هغوی ته هم ما دا پټ هدایت ورکړي. د غرناطیو مشرانو، که تاسو د موسی له پریکړې سره موافق یاست چې زموږ سره تر وروستۍ سلګۍ له جګړې پرته بله لاره نشته نو زه هم در سره یم او دښمن به ستاسو له پریکړې نه خبر کړی شي. یو مشر اوچت شو ویې ویل زما رایه دا ده چې موږ باید د پریکنده جګړې لپاره تیار شو، خو که د دې ترڅنګ د کومې باعزته معاهدې امکان وي نو د خبرو اترو دروازه هم باید ونه تړو. بل مشر اوچت شو ویې ویل د احساساتو په څپو کې باید ترخه حقایق هیر نه کړو. د ښار خلک له لوږې مري. که دا کلابندي د یخنۍ تر موسم پورې اوږده شوه نو زموږ حالت به نور هم خراب شي. له بهر نه د بدر بن مغیره د ګوتو په شمار کسانو نه پرته نور له چا نه د مرستې څه تمه نشته. زموږ پوځ د لوږې او جګړې د غبرګ مصیبت نه پزې ته راغلی. یو د دین عالم جګ شو ویې ویل که موږ دا فرض کړو چې دا کلابندي که څو میاشتې نوره اوږده شي هم ژوندي اوسېدای شو او یا که ښار نه خلاص میدان ته وروځو او په جګړه کې فردیناند کلابندۍ ماتولو ته اړ باسو هم نو څوک ویلی شي چې دا جګړه به پای ته ورسېږي او فردیناند به له ډېرو ترتیباتو سره بیا حمله نه کوي. اخر موږ تر کومه باید وجنګېږو؟ موږ باید دا هم هیر نه کړو چې زموږ د جګړې دوام په نور اندلس کې زموږ د هغو بېوسه ورونو ستونزې زیاتوي چې د عیسویانو تر ولکې لاندې د دوی په پاچاهۍ کې اوسي. موسی جګ شو ویې ویل که نن موږ په غرناطو کې د کلابندۍ پر ځای د قسولې د حصار په مخ کې پراته وای نو زموږ د هغه ورونو حالت به داسې نه و. پر هغوی د مصیبتونو غر هغه وخت راپرېوت چې عیسویانو ته زموږ بېحسي څرګنده شوه. یو بل سړی جګ شو ویې ویل د غرناطو ځینې علما وایي چې د فردیناند سره زموږ دا جګړه جهاد نه دی
زموږ د ولس زیاته برخه د عیسویانو تر لاس لاندې شوې ده او زموږ دا جګړه به زموږ او زموږ د ورونو له ستونزو ډېرولو پرته بله نتیجه ورنه کړي. موسی له غوسې نه شونډې وچیچلې، جګ شو، په لړزېدلې غږ یې وویل زموږ جګړه د ظلم او تیري پر خلاف د انسانیت د دفاع جګړه ده. زموږ بری به د انسانیت بری او ماته به مو د انسانیت ماته وي. زه په دې مجلس کې داسې احمق ته د عالم ویلو اجازه نشم ورکولی چې دا جګړه جهاد نه بولي. د غرناطوي ولسه، تاسو دا سوچ ولې نه کوئ چې موږ د هغې خاورې پر سر جنګیږو چې پرې ولاړ یو؟ کله موږ نه دا واخلي نو هیڅ به راپاتې نه شي. که غرناطو زموږ له لاسه ووته نو په اندلس کې به د اسلام ډیوه د تل لپاره مړه شي. له دې نه وروسته د دربار هر سړي په نوبت په بحث کې برخه واخیستله. نیمه شپه بحث پای ته ورسېد. له موسی او د د څو ملګرو پرته نور د ټولو رایه دا وه چې ابوالقاسم باید فردیناند ته ورواستوي او ابوالقاسم چې د فردیناند د سولې څه شرطونه راوړي په هغو به بحث کوو. که دغه شرطونه د منلو وړ نو ښه، که نه نو د پرېکنده جګړې په اړه به خبر کوي. موسی ډاډه و چې د فردیناند لخوا به د سولې شرطونه دومره سپک وي چې د غرناطوي ولس به یې هېڅکله هم ونه. ځکه خو چې د خوښۍ پر خلاف ابوالقاسم فردیناند ته واستول شو، د پوځ ته د پرېکندې جګړې د تیاري امر وکړ. بدر بن مغیره او د هغه ملګرو ته هم د تیاري خبر ورکړ. ابوالقاسم تر 3 ورځو پورې له فردیناند سره د سولې پر شرایطو خبرې کولې. په دې موده کې د ښار په جوماتونو کې د موسی ارواپالو ویناو په ښاریانو کې نوې ولولې راپورته کولې. د ولس د جوش او جذبې په وجه د جګړې مخالفین تر ډېره حده غلي شوي وو. قدرمنو زړه سره نږدې اورېدونکو او د شاهین داستان درنو مینهوالو، دا و د شاهین داستان 28مه برخه چې ما محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. هیله او تمه ده چې د خوښې او د پام وړ مو ګرځېدلې وي. سبا چې یو ځل بیا ستاسې کوربه محمد رسول نظري د همدې داستان په 28مه برخه کې ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم. تاسې په بخونکي او متعال رب سپارم. هر چیرته چې یاست ښه د باد او سره لوړې اوسئ. پاک الله مو مل شه. د خدای په امان.